د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا ننګرهار کې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 14مه غڼه فرمان تطبیق او پوهاوی په موخه علمي او څېړنیز سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او فرهنګ معین وویل د امیر المؤمنین حفظه الله په دغه فرمان کې ناوړه دودونو واضح شوي او په مخنيوي کې علما د پوهنتون استادان رسنۍ او شاعران مهم رول لرلی شي. نو که تاسې دغه فرمان ته فکر وکړئ دا هره ماده په ډېره خواخوږۍ او له دې ولس سره د محبت په ورشوګانو باندې بنا ده. هرې برخې ته عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله متوجه شوی دی، که هغه ښادي ده که هغه غم ده. ننګرهار مرستیال والي وویل امیر المؤمنین حفظه الله هڅه کوي په ټولنه کې ناسم رواجونه ختم کړي او په ځای شرعي دودونه رامنځته کړي. زموږ مشر شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله هغه ورځ تر بلې کوشش کوي چې څنګه په ټولنه کې ناسم رواجونه ناسم دودونه چې هغه د شریعت سره مخالف دي د شریعت سره په ټکر کې څنګه د ټولنې نه وباسو او زموږ جامه هغه کاملا اسلامي شي. په دغه سیمینار کې د پوهنتون استادانو د ناوړه دودونو په اړه علمي مقالې هم وړاندې کړې او د حل په لارو چارو یې وغږېدل. دا په یوه ورځ په دوه ورځې نه کېږي، دا به ډېر په حکیمانه توګه خطیبان واعظان د خلکو ته واعظ کوي، ورو ورو به دا وړي لکه مخکې چې د دودونو ته موږ اشاره وکوله د ښځو نه ورکول په بدیو کې، دا د مهرونو په هوټلونو کې بې ځایه مصارف کول، دا به ورو ورو خو په حکیمانه توګه دا د جماعتونو له لارې ډېر ممکن دی. افغاني ټولنه نه یوازې دا چې یوه دیني ټولنه دې ترڅنګ دلته ځینې عرفونه او رواجونه هم دومره محکم دي او دومره قوي دي چې خلک دومره په امتیاز ورته قایل دي او دومره په احترام ورته قایل دي لکه د دین یوه قاعده چې نو په همدې خاطر باندې د ځینو رواجونو ایستل د دې ټولنې نه چې د شریعت سره موافق نه وي دا ډېر وخت هم ضرورت لري او ډېر حکمت هم ضرورت لري. د امیر المؤمنین حفظه الله په دغه فرمان کې د ودونو مړو حجونو نکاحګانو او د ژوند په نورو چارو کې د ناوړه دودونو مخنیوي سپارښتنې شوي او عملي کول د ټولنې په خیر دي.